گرانو مینوالو زمدہ دکان پتہ یاد درئی صدائدین اسلامی کیسر این سٹی سنٹر حنیف اللہ این قدرت اللہ دکان نشترآباد براستہ مدینہ مسجد نس سکندرپورہ چوک پشاور موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 موبائل دیم نمبر 0345 91 47 115 محمد ادریس. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة أو كما قال. درود شریف پشوق ہوئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. جناب صدر مجلس، معزز علماء کرام، طلباء عظام و عام مسلمانان رونو، کال پکال پدغ دار العلوم جامعہ ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دا دستار بندے او دا تقسیم اسناد دغ تقریب او مجلس منعقد کی گی. او زمان محترم رو جناب حضرت مولانا حافظ عبدالسلام صاحب داغا مدرسین داغا رونا داغا دوستان او دا دی علاقی خلق دا دی مدرسے خدمت کئی. دا اللہ فضل دی یو دا پٹ پنا خبر یو دا خکارا خبر ہے. نو خکارا تاسوینے پا دی مدرسہ کے ایدے کی دا دین سونا خدمت کی گئی، پٹا خبر ندا. سمرا کسان دا دی مدرسے نا کال پا کال حافظان جوڑے گی او پناظرہ ختمون کئی. ہر کال گن شمیر لکان دا قرآن شریف ختم دلتو کی او حافظان جوڑے گی. او دا اللہ فضل دے پڑیر لوے محنت استازان قابلان او حافظ سے دیر منتظم انسان دے. نو دیر پا صحیح طریقے سر دے کے دا قرآن شریف او دارنگی دا تجوید او دا حفظ خدمت کیے گی. سخ کال پا دے مدرسہ کے دا قرآن شریف سر سر دا درس نظامی خدمتم شورو شوے او دا 2 درجو خدمت پکے شوے دے تر دا ثانوی عامی پوری کتابون پکے آغا خودلی شوے دے. او دا حافظ صاحب حافظ عبدالسلام صاحب دارے دا او دے نیت تے چے کال لپکے مونگ یو 100 درجی دا کتابونو نورم شورو کاؤ. نو مخ کے بت حافظان فارغ دل اس بت انشاءاللہ
عالمان که خیر فارغیږي. دا ګور ستاسو ثوابونه به ټول کېږي، ځکه محبت او مینه ورسره تاسو لرئ او تعاون به ورسره تاسو کوئ. دا مدرسه د حافظ صاحب محترم یوازې نه ده، دا ستاسو مدرسه ده او د هغه سره ستاسو په شریکه مدرسه ده. علم دا قرآن او د احادیثو دا د الله په نزد ډېر لوی قیمت لري او د عالم د خدای په نزد ډېره لویه مرتبه ده. قرآن شریف کې الله فرمایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ویته دې خلقو ته ووایه چې عالمان او غیر عالمان برابر دي، چېرته هم برابر نه دي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. علماء له الله په مسلمانانو کې ډېرې لویې درجې او مرتبې مقرر کړي. د آخرت مرتبې په خپل ځای دي، خو دنیا کې هم الله علماء له ډېر لوی شان او ډېر لوی عزت ورکړی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو شاګرد دی امام ابو یوسف، مشهور امام دی چې په قاضي ابو یوسف مشهور دی او خپل نوم یې یعقوب و یعقوب. مور د رنګسازۍ د چل د زده کولو دپاره لیږه، وی بچې لاړ شه او د رنګسازۍ چل زده که چې رنګونه کې یو هنر به زده کې نو سبا به ستا ډوډۍ وي او زمونږ به وي، چل زده که ډېره ښه ده. لاړ د رنګسازۍ چل یې زده که، یو څو ورځې تېرې کړې په دې لاره چې ته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د علم مجلس و. هلکه ته راشه وګوره چې دا ملا صاحب دلته څه کوي. ورننوت. امام صاحب لګیا دی د حدیثو درس کوي او د فقه مسائل خلکو ته بیانوي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا، چې حضور پاک دا فرمایلی دی او حضور پاک دا کار کړی دی. دله یې خوند ورکړه. هلکه په رنګسازۍ څه کوم چې د رنګونو چل زده کوم. رنګونو چل زده کولو ته مې ساجت دی. دا خو دلته دا ملا صاحب د حضور پاک پوره نقشه مونږ ته ذکر کوي، پوره نقشه راته بیانوي. د حضور پاک پوره نقشه راته بیانوي چې د نبی علیه السلام مبارک ګرځېدل څنګه و، د هغې ولاړه څنګه وه، هغې ناسته څنګه وه، هغې به اوبه څنګه څکلې او خوب به یې څنګه کو او جامې به یې څنګه وې او اعمال منځ یې څنګه او حج یې څنګه و، عقیده یې څنګه وه. دا خو ټول د حضور پاک نه ګیر چاپېره دا ملا صاحب تاویږي راتاوي او د هغه نقشه مونږ ته ښایي. نو چې مسلمان یې هغه له د حضور پاک د نقشې اورېدل خوند ورکوي. سبا بیا کېناست، بله ورځ بیا کېناست، خوند یې ورک. د شپې چې به واپس لاړ مور به یې تپوس کو بچې نن دې پیسې راوړي دي که نه، ده به غږ نه کو. یو څو ورځې چې مور ولید چې دی خو تش دی او تش راځي، دا شاګرد له استادان کله جیب کې 2 روپۍ اچوي. دا هلک جوړ د دې رنګسازۍ دا چل نه زده کوي، دی جوړ څه په بل طرف روان دی. یو ځل ورپسې راووته، ورپسې را روانه ده چې وی کتل دا یعقوب امام ابو یوسف دی دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په درس کې ناست دی. راننوت، په دروازه کې ودرېده او په امام صاحب یې اواز راوویسته، اے امام صاحب، اے ملا صاحب، زما دا بچی دی لوپر که، زه ویم چې دې څه هنر زده کي او رنګسازي زده کي او له 100 روپۍ ګټي، مال هم راوړي، نو تا ځان سره کېنولی دی، تش د کور او دی او تش راشي د خدای دپاره زما دا بچی پرېږده چې دې څه چل زده کي او دې څه هنر زده کي. مهرباني وکړه. اوزګار دی ځان سره کېنولی دی او تقریر دی ورته جوړ کړی. امام صاحب ډېر هوښیار انسان و، ډېر قابل او پوه انسان و امام صاحب. یوازې علم یې نه وګوري، هوښیارتوب یې هم ډېر زیات و. زمونږ فارسي بانان وی یک من علم را 10 من عقل باید، وی چې یو من علمي 10 من ولا عقل پکار.
د دې عقل په ذریعه به دې د دې قرآن او حدیث ډېر لوی خدمت وکړي. امام صاحب ډېر هوښیار انسان او ډېر قابل او ایمانتدار او امانتدار او دیانتدار شخصیت. امام صاحب ورته وایي چې ترورې ولې؟ وی دا لږ خو زه لېږم چې څه هنر به زده کړي، تا ځان سره کېنولی دی. وی زه ورته هنر ښیم که نه؟ وی ته ورته څه هنر ښیې، خو تا ته نیغ نیغ ګورې او درته ناست دی. وی داسې هنر ورته ښیم چې بیا به د بادامو او د چلغوزو د غوزانو حلواګانې خورې. د حلوا دا نوم په سړي ډېر خوب لګي. تاسو خو مولیانو پورې تړلې ده. اوس چې په پېښور کې یو ځای په ځای کومه غټه ښادي نو اخره کې پکې حلوا پخ کړي. مې لکه مولیان پکې څوک دي؟ کم بختیانو خدای په خپل او بدنام هم پې مولیان ګرځولی. نو مور یې یو پوټی را جمدی شوه. ها د هنر به ورته کله ښیې؟ وی لږ صبر خو وکړه که ماښام به وله امام صاحب جیب کې 2 روپۍ اچولې چې دا مور یې تنګه نه شي. امام صاحب خپلو شاګردانو له پیسې ورکول. د 40 50 50 علماو کمیټې جوړه کړې وه. هغوی به د قرآن او د احادیثو نه مسلې رایستې. په خپله زمانه کې 12.5 لکه مسلې د قرآن او د احادیث ته راوښکلې او 14 مدرسې به یې چلولې او د دې ټولو مدرسو خرچه به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورکول. داسې خوارچنګي مولانو لکه زمونږ په شان مالدار انسان. د کپړې تجارت به یې کو او هغه پیسې به د ټولې کوفې د خلکو د غریبانانو او د مسکینانو لیستونه ورسره پراتو. په رمضان کې او په اخترونو کې به یې هغوی له جامې ورلېږلې او پخوا دا غټې روپۍ وې دا به یې په کاسو ډکې ډکې لېږلې، دا به یې تقسیمولی. نو خدای پاک د امام صاحب د دغه شاګرد یعقوب نه امام ابو یوسف جوړ، قاضی القضات ته جوړ شو، چیف جسټس چې تاسو ورته وایئ. د هارون الرشید سره خوا کې به ناستو. دا به د هارون الرشید بادشاه کرسی و او دلته به ورسره امام ابو یوسف ناستو. او که چېرته به هارون الرشید ته دی به ورسره و قاضي صاحب. او د هغه د اس سره به د اس و قیمتي اعلا اس او قیمتي محل او بنگلا او نوکران او د هغه زمانې چې کم پولیس وغیره دا ټول پروتوکول ورته حاصل. یو ځل هارون الرشید له هغه خپل لنګري هغه بیره ورله حلوا پخ کړې وه د بادام او د چلغوزو او د پستې ورته یې کېښوده. هغه چې وکتل یاره وایي دا خو قاضي صاحب له ورکول پکار د علم خدمت کوي پکار دی چې دا هغه وخوري. دې وخت کې قاضي ابو یوسف په کور کې و. وایي دا قاضي صاحب له یو نوکر یوړه. امام ابو یوسف رحمت الله علیه ناست دی، مور ورسره ناسته ده، حلوا وله راورسېد. امام صاحب ګورې د کشف او د کرامت خاونده مو. امام ابو یوسف مور له ورکړه واله مور یې وخوره. وی بچی دا څه دي؟ وی زما د استاذ خبره دې یاده ده؟ هغه هنر یې راته ښولی دی. تا ته یې نه وویلې چې داسې هنر ورته ښیم چې بیا به د پستې او د چلغوزو او د بادامو حلواګانې خورې. هغه هنر مې زده کړی دی او دا حلوا اوس خوره لګیا اوسه. مور یې حلوا راواغېشته او په ژړا شوه. وی بچې ستا په استاد امام ابو حنیفه په قبر دی الله انوار نازل کړي. داسې هنر یې درته ښولی دی په دې دنیا کې وځلولی. بادشاه سره ناست دی او که ما واله هنر دې زده کړی وی نو به په نورونو دې رنګونه ورکول او جامې او لاسونه به دې د رنګ نه ډک وو. خشته سپین جامې او سپین پټکې او د حضور پاک د احادیثو خدمت او د بادشاه کرسی سره د کرسی پرته ده. داسې هنر یې درته وښو. الله دې د امام ابو حنیفه په قبر انوار نازل. یو ځل هارون الرشید یو میټینګ راوغوښته او دا مشوره وه چې د علم چرچر وخت تر وځه ختمیږي، د خلکو د علم سره شوق ختم شو. دا به څنګه عالمان زیات شي؟ ځکه وزیران عالمان به مشیران عالمان او د هغه زمانې د هغه چې کم پارلیمنټو او کم ممبرانو دا ټول عالمان، قاضیان عالمان، د مدرسو استادان عالمان. وی د خلکو د علم سره شوق ختمیږي. څه داسې چلو کو چې خلک علم شروع کړي. میټینګ دی روان دی. څوک وایي صاحب علماو له تنخواګانې مقرر که زیاتې کړي،
څوک کوئی طالبانو له تنخواګانې مقرر کا، څوک کوئی مدرسې زیاتې کا، څوک یو څوک بل. امام ابو یوسف ورته وایي بادشاه سلامت، زه یو تجویز در کوم، 1 روپۍ به دې پې نه لګي او نه دې د مدرسې د جوړولو ضرورت شته او 2 روپۍ دې هم نه خرچ کېږي. که په هغې دې عمل وکړو ته ګوره چې دا خلک علم کوي که نه کوي. که خدای له کوي که دنیا له خو عالمان به ډېر شي. وی وایه څه تجویز دی؟ وی جي نشم ویلی بې ادبي د غصه به شي. وی نه غصه کېږم، خامخا به راته وی، که نه وی اوس خفه کېږم. وی ښه صاحب داسې به وکړو چې کله مازدیګر مونځ شي، مازدیګر د مانځه نه پس په دې بازارونو کې دا خلک راغونډېږي او دا ټول خلک دې بازار ته مازدیګر نه پس راوځي، نو زه به په اس باندې سور شم او قیمتي اس به راکې. لکه دې زمانه کې قیمتي موټر، قیمتي اس، هغې اعلی زین، په هغې به زه سور شم او ته به زما د اس واګي ونیسې او په دې بازار کې به یو څو چکرې راکې. خلک به وګوري هلکه یې د دې عالم خو ډېر لوی قدر دی، ګوره یې هارون الرشید یې د اس پړی نیولی دی. عالم بره په اس ناست دی او هارون الرشید ورسره لاندې ناست دی او هارون الرشید یې د اس خدمت کوي. یاره دا خو په دې بچو علم پکار، قاضي به ترې جوړ شي او د بادشاه خوا کې به ناست دی. نو ته ګوره چې دا خلک بیا علم کوي که نه کوي. هارون الرشید ورته په ژړا شو، ویې ژړل، وی قاضي صاحب دا خو ډېر اسانه خبره ده، دې کې خو څه شرم نشته، ډېر اسانه خبره ده. وی قسم دی د اس واګې خو څه کې، زما زړه دا غواړي چې تا په یو ټانګه کې کښېنو او د ټانګې هغه باڼسونه د اس پې په ځای په دې خپلو اوږو د پاسه کښېنم او په دې لارو کوڅو کې دله چکرې درکړم. تا له خدای علم درکړی دی، موږ ستا د پیزار او د خاورو برابر هم نه یو. تا له خدای د قرآن او د خپل پیغمبر د کتاب پویه درکړې ده او د خدای او د رسول لارې ته خلک بلې. دا خو ډېره معمولي خبره ده چې ستا د ټانګې اس پشم او په دې لارو کوڅو کې دې راکاږم، هله به زما عزت جوړي. په دې زما عزت نه ختمېږي، زما عزت به نور هم اوچتېږي. چې رښتیا خبرې رونو ګورې علماو له خدای ډېره لویه مرتبه ورکړې. د عالم کار څه دی؟ د خدای قرآن بل ته ښودل او د پیغمبر احادیث بل ته ښودل او فقه بل ته ښودل او دین بل ته ښودل. هسې تاسو ته یو عقلي خبره کوم، زه چې دا کوم تقریر وکم او خبرې وکم نو چې زما دې خبرو سره څوک مینه کوي نو زما به خوښې که به نه؟ جواب راکړي. او چې زما دا خبرې خلکو ته خورئ او زما په دې خبره عمل کوي نو زه به څونه خوشحاله یم. هلکه ګوره زما خبرو سره مینه ده او زما خبرې یو بل ته بیانوي او زما د کتاب قدر کوي زما د خبرو، نو زه به ما به دا سړی خوښې که به نه خوښ. نو چې څوک د الله د قرآن شریف د خبرو قدر کوي او د الله د قرآن خدمت کوي او خلکو ته یې رسوي، مینه ورسره کوي، رښتیا ووایه د الله به دې سړي سره مینه یې که به نه؟ که نه خو بیا به العیاذ بالله خدای پاک ظلم کوي او الله د ظلم نه پاک دی. چې څوک د الله د پیغمبر د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خبرو د احادیثو قدر کوي او د هغې خدمت کوي او یو بل ته یې رسوي او عمل پې کوي، رښتیا وایه د الله او د رسول به د سره مینه که به نه؟ دا خو فطري خبره ده، نفسیاتي اثر دی دا. ما سره چې دې مینه زما به خامخی، زما چې ته قدر کوې نو زما اړه کې به خامخا خوښی، زما خبرو سره چې دې مینه زما به د سره خامخا مینه، زما کتاب چې ته په محبت ما یو کتاب تصنیف کړی دی، لیکلی دی او ته هغه ګورې او ځان سره د المارۍ کې سنبال کړی دی، نو زما به سره خامخا مینه. دا د الله او د رسول د کتاب او د خبرو په دې قیاس کوه که د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو شاګرد دی بل دویم امام محمد چې وفات شو چا په خوب کې ولید. وی امام محمد وی الله د سره څو کړل؟ وی کله چې الله ته ور مخامخ شوم رپېدم چې الله ته به ما سره څه کې.
واقعي ګورې ډېره ګرانه خبره ده. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څومره لوی سړی دی. په رمضان کې به یو ختم په تراوو کې کو او د تراوو نه پس به په نفلو درېد، نو تر پېشمني پورې به په 2 رکعاتو کې 2 ځله قرآن شریف ختمو. دومره لوی سړی. لیکن بیبي یې وایي وی چې تهجد نه به فارغ شو نو په تحیه به کېناسته او الله ته به په ژړا شو، یا الله ته به ما سره څه کې؟ الله زه خو تشه زولی یم، ما سره خو اسم نشته. او ډېر کرته به یې د خپله ږیره دقسې ونیوله، یا الله ابو حنیفه سپین ږیرې دی، الله دقه سپینې ږیرې لحاظ مې الله وکړه. ګوره د دې سپینو ډکو نه بغیر پروردګاره ما سره اسم نشته. امام صاحب وایي د لکونو حدیث و حافظ وایي، د لکونو مسائل و استاذ وایي، الله ګورې تشه زولی یم اسم نشته. نو واقعي د خدای دربار کې زمونږ د اعمالو که خدای رحم وکړي انشاءالله کوي به چې مونږ الله مؤمنان پیدا کړي او په جب هم د الله نوم او د پیغمبر نوم چلیږي، نو انشاءالله چې الله به مزید کرم هم کوي که خیر امید لرئ. نو یریدم چې ته به را سره څه کوې؟ وی الله را نږدې کړم، وی ما ته وایي چې مه یریږه. ګورې دا نکته ډېره قابل غور ده. مه یریږه. په دنیا کې مې ستا سینه د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه، او کومه سینه چې د خپل کتاب او د خپل محبوب پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کم، هغه سینه د جهنم د اور نه نه ډکم. ولې؟ دلیل درته ووایم که علم نور دی، رڼا ده، قرآن هم وایي او پیغمبر او د جهنم اور ظلمت تیاره ده، تیاره. علم داسې رڼا ده چې بل ته لار ښیي، داسې قیمتي رڼا ده. او د جهنم اور حضور پاک کوئی سودا مظلمه تک تور دی. نو تیاره او رڼا دواړه نه یو ځای کېږي. وی ما دې تپوس وکړه چې امام ابو یوسف څه شو؟ وی په بره مرتبه کې دی. بیا مې تپوس وکړه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو؟ وی د هغه خو تپوس مه کوه، په اوچتو مرتبو کې ناست دی. نو علما چې د الله د کتاب خدمت کوي او د الله د پیغمبر د کتاب خدمت کوي، چې خدای دوی له رتبه ورنکړي، د دوی قدر ونکړي، د چا به کوي؟ دا د الله د کتاب خادمان دي، خلکو ته ښکلې عقیده ښیي. دا خشته ښکلې عقیده چې زمونږ ده چې الله یو دی او آخرت منو، فرشتې منو، کتابونه منو. دا عقیدې تاسو ته چا ښولې دي؟ عالمان. که ته وایې ما ته پلار ښولې ده، نو پلار به یې د مولا نه زده کړې، او که ته وایې د جومات استاذ ښولې ده، نو عالم به یې، او که عالم نه د عالم نه به یې زده کړې. ولې دا خو د قرآن او د حدیث خبرې دي، په دې خو بغیر د عالم نه بل څوک نه پوهېږي. دا حلال او حرام دا مونږ ته چا ښولې دي؟ عالمانو. دا ښکلې مونځ چې مونږ کوو دا چا ښولې دي؟ عالمان. او که ته وایې دا ما ته تبلیغ والا ورونو ښولې دي، بېشک مونږ یې انکار نه کوو، لوی خدمت کوي، لوی خدمت کوي، خو هغې کې علمای د هغې ته عالمانو ښودلی. او که ته وایې چې دا خو ما ته د فلانکي پیر صاحب ښولې دي، انکار نه کوو، دا هم لوی خدمت دی، لیکن هغه د چا نه زده کړي دي؟ علماو نه. زه ورپسې دا په مدرسو کې ښودلی شوي دي. دا خشته د حضور پاک اخلاق دا درته څوک ښیي؟ دا درته عالمان ښیي. د بدقسمتۍ نه مونږ د اغیارو اثر اخیستی، خفه کېږئ مه، د اغیارو د کافرانو اثر هم اخیستی. د کافرو یو زمانه کې دا سوچو، هغې خو ستا دین ختموي، کوشش کوي چې اسلام ختم کړي. نو یو زمانه کې دا سوچو چې ملا هم مړ کړه او قرآن شریفونه هم ختم کړه، دې سوچو. نو په یو ورځ باندې 14 لکه قرآن شریفونه وسوځول، ختم یې کړل، راغونډ یې کړل، تیلې وله ورته کړه، دریاب ته یې وغورځول چې زه قرآن ختم کړم، خپله بار څه ختم شي. او 14,000 علماء کرام یې په یو ورځ شهیدان کړي. تاریخ گواه دی. مشهور انګریز مسټر تامسن هغه انګریزي کتاب ټرانسلیشن اردو کې شوی دی، ویې ګورئ، هغه لیکي د کلکتې او د دهلي او د بمبې په منځ کې مې داسې ونه لیدله چې یو عالم هغې پورې بربند اویزان نو پانسي شوی. او دهلي کې یو جومات ته ننوتم، د سوې غوښې بین را باندې ولګېد، د سوې غوښې.
وی بیا چې دا سوی غوښه کوم ده زه خو مورخ هم تاریخدان ګرځېدم وی اور یې بل کړی دی او د علماو نه جامې ایستې دی او بربنډې یې ورغورځوي علم یې ختم نه کړ قرآن یې ختم نه کړ قرآن شریف باسو دی خو د ملا د سینې نه نه چیز دی د حافظ د سینې نه نه چیز دی اوس یې څه سوچ دی اوسنی سوچ د امریکې او د هغوی د اتحادیانو اوس وی راشه دا مدرسې هم بدنامې کا او دا مولا او طالب هم بدنام کا نو چې مدرسې بدنام شي د خلکو اعتماد به پې ختم شي او چې عالمان او طلبا بدنام شي نو د خلکو اعتماد به ختم شي دین به پرېږدي ځکه علم او شریعت خو دا خلک منتخب لیکن دا الله فضل دی دا منصوبې هم نه کامیابېږي د 9/11 نه مخکې د امریکې کوم وار چې مدرسې څومره دي اوس څومره دي وایم ډېرې دي که نه دي مخکې حافظان څومره اوس څومره دي زمونږ په کلي کې صرف یو حافظ و قسم دی که زه اوس په خپل کلي کې حافظان شمېرلی شم مخکې چې ته یو عالم دوه به و اب هم د باجوړ او د دیر او د مومند جنسۍ او زمونږ د خپل علاقې ډېر زیات کم و راشه اوس په هر کلي کې دومره عالمان دي چې د حد نه وتی د ایمان مثال د مضبوط سپرنګ دی سپرنګ چې څومره دباوی دا نور اوچتېږي دین نشي ختمولی قرآن وی نشي ختمولی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون کم وقت قرآن وی الله وی پیغمبر وی نشي ختمولی قیامت پورې به علما وي پیغمبر وی نشي ختم څه به مړه کې خو ټول نشي ختمولی نو مدرسې د دین چاونه دي د دین مرکزونه دي زما ورونو د قرآن او د احادیثو خدمت کېږي او عالمان پکې جوړېږي مشهور امام د امام مالک رحمت الله علیه لوی امام په مسجد نبوي کې به د حدیثو درس کوم کم ته چې ریاض الجنت وایي یو سړی دې درس ته ناست دی په زرګونو خلک ناست دی یو سړی راغی د خلکو په دې اوږو په دې سټونو یې قدمونه واخېستل نه امام مالک له راغی وی صاحب دا درس یې بند کړه درس یې پې بند کړه وی را پاسه ور پاسې وی را تر غاړه زه ور تر غاړه وی دا تندې دې ښکلوم وی ښکل امام مالک ورته ویل که څه چل شوی په تلوار راغلې د خلکو په اوږو دې قدمونه واخېستل غلطي دې دا وکړه زه درس دې را باندې د حدیثو بند کړه دا بیا بیا ادبي او ده دې را تر غاړه باسلم او په تندي دې ښکل کړم څه چل شوی وی صاحب دا مې یو حرس وکړو بېګا مې یو خوب لیدلی دی حضور پاک مې په خوب کې ولید او ملګري ورسره دی دې مسجد نبوي ته راغی وی فورا یې تپوس کو چې امام مالک ابن انس څه شو امام مالک وی صاحب هغه د ستا په ګدی ناست دی درس کې وی اواز کې وته وی تا ته چا اواز کړی وی دا اولی ترعد فرایسو که دا اولی دی رپېدل د یارې نه وی حضور پاک ځان ته را تر غاړه باسلې چې مه یارېږه دنیا کې مې ستا سینه د خپل کتاب او د خپل پیغمبر و چې ونه یارېږې ګورې او په دې تندي ښکل کړی وی زه راویښ شوم وی مې چې خدایه کله به د امام مالک دغه سینې له ځان ورسوم چې بېګا حضور پاک به پورې خپله سینه مبارکه مګل او دغې تندي له به خپلې شونډې کله ورسوم چې بېګا د دواړو جهانو د سردار مبارکې شونډې او لاړې پې پرتې بل څوک رانه مخکې نه شي وی دا حرس مې ځکه وکړه یو بل سړی دې ځان ته نبي علیه السلام را تر غاړه باسي هغه ته پته ده چې زما میشن دی خورئ زما د احادیثو خدمت دی کوي زه چې څه مقصد له الله را لېږلی یم هغه مقصد د علماو طالبان پوره کوي هغه مقصد د علماو حافظان پوره کوي ایرونو غلطۍ به خامخا کېږي لکه خلک زمونږ سوچ منفي دی مثبت نه دی خلک مولیانو کې نکتې راوباسي دا نکته چا دعوه کړی چې موږ د ګناه نه پاک یو خو د دې معاشرې خټې نه موږ پیدا یو عمل اخلاقو ته بند مه تړه د دې خلکو مثبت سوچ خلکو ته ورسوه چې خلکو ته رانږدې چې دین ته زده کړي عقیده عمل ته زده کړي قرآن ته زده کړي او د الله دین په دنیا کې خور شي دا موږ سوچ منفي دی نو ما دا حرس ځکه وکړه چې ستا د سینې پورې خپله سینه ومکړم
او ستا دا تندې مبارک ښکل کم چې بېګاه حضور پاک تر غاړو ته د تندې د نه ښکل کړی. امام مالک ورته څه وایي؟ وی چې تا دا خبره وکړو زما ووره، وی زما د قسم د الله په ذات دی چې د کله نه د حضور پاک د احادیثو خدمت ته ناست یم نو په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت زما د رسول الله مبارک سره ملاقات نه دی شوی. هره شپه را تر غاړو ځي او تندې مې ښکلوي. قدر زر زرگر شناست، قدر جوهر جوهر. د علم په قدر رسول الله کوي. نو علم ډېر لوی مقام لري. عالم او حافظ د خدای په نزد د ډېرې لوی مرتبې او د مقام خاوند، ځکه د الله او د رسول د کتاب او د دین خدمت کوي. نو زه په دې ډېر زیات خوشحاله. مولانا حافظ عبدالسلام ته من الله ډېر لوی خدمت اخلي. زه ورته کله د نظره دی نه کمه لکه د قرآن شریف ښکلی حافظ دی په خپله ټیټ، ځکه ما ورپسې رمضان کې ختم کړی دی. یو کال ورته ما وي ما له به روژې له راځې او قرآن شریف به راته اورئ. نو ما ورپسې په رمضان کې یو ختم کړی، ډېر ښکلی ټیټ قرآن شریف یې یاد دی د تجوید مطابق. نمبر 2 خشته ښکلی مداح رسول دی. مداحین مې ډېر خوښي چې د حضور پاک مدحه کوي. د حسان ابن ثابت رضی الله عنه نقشه هغسې نه شو کېدی مونږ ګورې صحابه په شان. صحابه خو ډېر لوی خلک دی، خو هغه به د حضور پاک مدحه کوله. نو دا مداحین دي، مدحه کوي، د حضور پاک صفتونه کوي او د الله حمدونه وایي. د دویم صفت او دریم داسې ښکلې اداره چلی بلا ماشومان د حفظ د تجوید خدمت. او دی په دې مې ډېر خوښ دی چې ورسره دا دی په دې مدرسه کې د علم خدمت هم شروع چې دا سلسله ګورې حافظ صاحب پرې نه دی، دا به نه پرېږدي. د عامې پورې کتابونه ماشاءالله. هلکه دا نوی هم څوک به د نظره کي 10 حافظان او 50 هلکان د ناظرینه فارغ شو. 50 هلکان 50 به نن ستاسو مخکې ختمونه وکړي. دا ټولو وایي الحمدلله. دا یوازې د ده نه دي، دا ستاسو مبارکي ده. دا مدرسه د ده نه ده، دا ستاسو د ټولو نه. دا ستاسو په مدد او په تعاون چلیږي. او اوس یې ورسره د علم سلسله روان کړی دی. نو کوشش دې وکړي چې کال یو درجه د ورسره نور هم سیوا کړي. او دا سوچ دې نه کوي چې بجټ او پیسې به د کم ځای نه وي، دا به الله چلی. مدرسې د خدای دی، انسان یې بانه دی. دا غټې غټې کراچۍ کې کوړي مدرسې وګوره څوک یې چلی. د چا منډی دی او د چا دکانونه دی او د چا بجټ دی، الله چلی. دې دې شروع کوي، الله به چلی. دې ذموار ته ګوره چې چلیږي او که نه چلیږي، خدای به ورکوي. تاسو به مدد کوئ. 2 قسمه مدد. خپل بچي به راولئ دې کې به داخله وی، او که خپل بچي م نه بعضې سړی وي یاره جي زما بچی خو اوس زما د لاسه وتی دی، زه پې حفظ نشم کولی، علم نشم کولی. دا ټیک شوه نشي کولی، نو پردې بچی خپل کا، پردې سنګ خپل کا. دې مدرسې سره مدد وکړه. د بجلی بل وله ومنه، د یو استاذ تنخوا وله ومنه. پټ غوندې حافظ صاحب ته غوږ کې ووایه چې د یو استاذ تنخوا په میاشت کې زه در کوم، نیمه به در کوم، د بجلی بل به نیم در کوم، د ګیس بل به در کوم، بل به دله څه اخلم. دا دنیا په مدرسه کې ډېر ډېر ضروريات دي، تاسو ته پته نه لګي. نو تا دا پردي بچي خپل کړل. دا کسان دا ماشومان چې دا څومره فارغ شو، دوی چې تلاوت کوي، که دوی دعا کوي مور او پلار ته، او که نه کوي د مور او پلار د دې په ثواب کې حصه ده. نو چې د چا په خرچه باندې دوی علم حاصل که او قرآن یاد که، نو د هغې پکې باقاعده حصه پیدا شوه. ستاسو 10 روپۍ او 100 روپۍ چې د مدرسې سره امداد کړی دی، قسم دې زه درته نه وایم، څومره چې دلته تلاوت د قرآن شریف کېږي او دا چې څومره حافظان او په ناظره شو دوی تلاوت کوي، که دوی دعا کوي که نه کوي، ستاسو دې په ثواب کې حصه ده. د هغې به نه کمیږي او تاسو له به الله درکوي. نو مدرسو سره په دې نیت مه کوئ چې حافظ صاحب سره مې دوستانه ده، په دې نیت تعاون وکړئ چې د الله د قرآن خدمت پکې کېږي او د پیغمبر د علومو خدمت پکې کېږي. نو الله او رسول خو هر څه ویني، دا ستاسو دا امداد به ضایع نه ځي، دا مدد به خامخا د مدرسې سره کوي. پټ ښه طریقه دا ده چې د دې د یو استاذ تنخوا ومنئ د میاشتې یا نیمه نیمه پټ د حافظ صاحب سره رابطه وکړئ. او انشاءالله تاسو کال دا یو کال خدمت نه دی او نه څه بوګس خبره ده، ستاسو مخکې ارزښت کړی. این سعادت به زور بازو نیست، تا نه بخشد خدای بخشنده. دا څه ده مټو په طاقت نه حاصلېږي، دا د الله په فضل حاصلېږي.
نو قرآن شریف کې الله فرمای قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب یا عالم و غیر عالم برابر نه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. او نبی علیہ السلام فرمائی څوک چې پدا سے لار روان شو دې علم زده کوي الله به ته د جنت لار آسانه کی. رب العالمین دا مدرسه کامیاب کی. او د محترم رور حضرت مولانا حافظ عبدالسلام سے په عمر کې د الله برکت پیدا کی. او کوم رونه چې د مدرسې سره د شورو نه مدد کړی دی اوس سره کوي الله د هغې اجرونه ولا په دنیا او آخرت کې ورکړي. دا حاضر مجمع په خپل دربار کې قبوله منظوره کړي. علما کرام نور هم را روان دي، خصوصا زموږ ستاسو د ټولو مشر آغا حضرت مولانا عزیز الرحمن هزاروي صاحب دامت برکاتهم هغې من قریب تشریف راوړي. او ما بل چا سره وعده کړې وه. حافظ صاحب ما نه 18 تاریخ اغشتی و. ما دا نن په تنګي کې یو ختم بخاري د هغې سره وعده کړې وه، خو دی خو زورور دی که نه. وی هغې له به وروستو دی او دلته وم هلکه وعده مې کړې ده. وی وعده ماده د خپل کار کوي خو ما له به سر خامخا راځي. مې تا بلکل به راځم ځکه دا مدرسه خپله ګڼم یقینا. او حافظ صاحب خپل کشر ور ګڼم. نو الله دا مدرسه کامیابه کړي او ستاسو د دې ټولې علاقې دپاره د الله د دین د رڼا د خورولو ذریعه ثابته کړي او ستاسو د اجتماع د ناس سره الله په خپل دربار کې قبوله کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد يؤيد دين الله في كل دورة عصائب تتلو مثلها من عصائبي
فمنهم رجال يدفعون عدوهم فمنهم رجال يدفعون عدوهم بثمر القنا والمرهفات الكواذب ومنهم رجال يغلبون عدوهم ومنهم رجال يغلبون عدوهم بأقوى دليل مفحم للمغاضبين ومنهم رجال يدرسون كتابه بتجويد ترتيل وحفظ المراتب. او زما عزتمندو مشرانو کشرانو، نقشه خو زما په دماغ کې